دا چې موږ وګورو چې 100 ګرامه دا ډوډۍ به انشاءالله روزانه چک کېږي. تاسې راسره اوسئ. دغه بل دوکان ډوډۍ موږ چک کوو. دا 180 ګرامه شو. نو قدمندو موږ ورکړی ټارګټ 100. السلام علیکم ورحمت الله. قدمندو شکر الحمدلله روزانه چې د پاسه 4000 اوچه ډوډۍ مستحقو کورنیو ته ورکول کیږي او هر کور ته ورځې موږ لس ډوډۍ ورکوو. نو دغه کورنۍ څنګه په کوم ترتیب ورکوو؟ ترې شه بچیا قلم هم راکړه. دغه کارټونه ورکړي دي. نور انشاءالله دا د روژې تر اخره پورې به لس ډوډۍ کورنۍ ته ورکوو. ګورې مثال څو کس ورځې کې ورکړي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. نن د روژې 12مه ده. اکمارم کړله او نومونه هم شاته لیکلي دي کاشف ولد فضل آصف. نو دغسې روزانه دیو ته ورکول کېږي. 10 ډوډۍ دي بچیا روزانه راځي که نه؟ او ښه زه بچیا کارډ واهله تباره شه. بل ماشوم دې راشي. ډورې قدرمن دغه د کارډونه ورکړیم دي چې دغه مرسته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي. نور هر کورنۍ ته ورځي 10 ډوډۍ. قدمون دا ډېر یو مستحقه کورنۍ دي. د دقیق سروې ده مخکې دغې کورنۍ ته روزانه 10 ډوډۍ ورکول کېږي. سلام علیکم. بچا کارډ دی قدمون دا نوی دی. نو دغه کورنۍ ته موږ تلو د دقیق سروې له مخې چې مستحقه کورنۍ ده. نور دې ته سر له نونه به موږ ډوډۍ ورکوو. دغسې بغیر کارډ ډوډۍ ورکوو. نور انشاءالله سبا به ورته کارډ جوړوو. سبا بچا کارډ جوړ کړه ښه. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ستا سر له نونه شروع شوله او هغه بل کورنۍ چې وي د لومړۍ ورځې نه شروع دی. ښه دغه ډوډۍ موږ تلو 180 ګرامه. نو راشئ راسره اوسئ چې دغه ډوډۍ هم موږ چک کوو چې واقعا جوړې ښه جوړې تکړې. دا ګوره 180 ګرامه پوره ده که نه؟ نو دا ګورې قدرمندو 180 ګرامه. ماشاءالله صحیح ده. مننه. کامیاب اوسئ. جنتي. السلام علیکم. ستا د ښې جوړې تکړې. یعنې دغه کورنۍ چې راځي روزانه څو ډوډۍ ورکول کېږي او دغه څنګه کورنۍ دي؟ 800 ډوډۍ ورکوو د ورځې. هر د کونډې دي یتیمان دي دغه کلي کې غریبانان اوسېږي مشره او 80 کاډې دي موږ سره او 15 نن بیا نور دي مخکې اډیا اخندزاده صاحب کې. نو د ورځې 800 ډوډۍ موږ ته ځکه خوارو غریب ته حاجي صاحب د خوا نه و. دا 100 ګرامه یو ډوډۍ 180 ګرام په ډوډۍ ورکوو او 200 ګرام خام پیړه. یعنې ستاسو نانبایي نه روزانه 800 ډوډۍ 800 ډوډۍ وځي. دا اوله نانبایي وه. 15 نانبایانې دي چې هر نانبایي به روزانه 800 کسانو ته ډوډۍ اوچه ډوډۍ ورکوي. نور دا اول شو راځي چې هغه بل هم د نږدې نه ګورو یعنې څارو یې. ښه قدرمندو یو بله نانبایي دا دی محمد ابراهیم نانبایي. نو راځي چې دغلته نږدې نه ګورو. هر نانبایي روزانه 800 ډوډۍ ورکوي. یعنې 15 نانبایان یعنې روزانه 4000 ډوډۍ ورکول کېږي چې دغه مرسته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي. راسره اوسئ چې دغه بل نانبایي هم د نږدې نه وګورو. السلام علیکم. دا چې موږ وګورو چې 180 ګرامه دا ډوډۍ به انشاءالله روزانه چک کېږي. تاسې راسره اوسئ دغه بل دوکان ډوډۍ موږ چک کوو. دا 180 ګرامه شو. نو قدمندو موږ ورکړی ټارګټ 180 ګرامه او تاسې ګورئ چې تر 180 ګرامه پورې ورکېږي. د دا کور ودان چې دا ګرام دا بل وګورئ یعنې تاسو به څه وایئ 185 ګرامه دغه ډوډۍ ګورئ. موږ ټارګټ 180 دی. دا بل ډوډۍ ږدو ځه دا 190 ګرامه صحیح نو. نور وګورئ نو زموږ چې کوم ټارګټ دی هغه 180 دی 180 پورې وځي. راسره اوسئ. کونه وشو آفرین. نوم دې چې دی؟ حیات الله. زموږ دغه کارډ دغسې کارډونه ورکړي دي 10 ډوډۍ دیو ته ورکول کېږي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ډوډۍ کارډ دې ته وکړه. صحیح ده.
السلام علیکم مشر خی جوړې ډوډۍ خو به دې نه لګولې چې نه سوځېږي ښه ښه که دغه معلومات راکړې روزانه څومره ډوډۍ ورکول کېږي د چا لخوا ورکول کېږي دا کورنۍ څنګه دي موږ خو ډوډۍ ورکوو 810 ډوډۍ دی روزانه 810 ډوډۍ ها حاجي په د یو حاجي صاحب لخوا صحیح ده حاجي صاحب لخوا نه روزانه 810 ډوډۍ تاسې روزانه ښه. دغه لست کتاب چې دوخه څنګه ترتیب وارم دی او دا هر څه یو په ترتیب جوړ دی دا وګورئ ښه دا څنګه ترتیب دی یعنې دغه ډوډۍ ورکړي دي دا بالکل دا ډوډۍ موږ ورکړې دي تر نن ورځې پورې ښه ښه واړه دا خو بله ورځ شو دا بله پاڼه ده صحیح ده دا بله پاڼه ده اختر شپې پورې دغه ډوډۍ موږ ورکوو اختر شپې پورې یعنې مکمل 10 روزي دا به دا ورکوو مکمل 10 ورځې دا ډوډۍ موږ ورکوو صحیح ده نو قدمونو 10 ورځې مکمل یعنې د روژې میاشت به دغه ډوډۍ ورکول کېږي چې 810 ډوډۍ د دغې نانبایي نه ورکول کېږي چې روزانه 4,000 ډوډۍ ورکول کېږي بل نانبایي ته ځو راسره اوسئ من نه وره خیر اوسئ کامیاب اوسئ راځئ چې بل ځای ته ځو دغې درېیم نانبایي ته راوګورئ چې ښځینه هم موجودې دي چې دیو ډوډۍ وړي او ماشومان هم ناست دي ماشاءالله درېیم ډېره ښایسته ډوډۍ ده نو قدمندو دا مونږ یو دوره وهو مونږ یو دا سارو هغه ډوډۍ تلو مستحق کسان نه مونږ پوښتنې کوو چې آیا ډوډۍ ورکول کېږي نه ورکول کېږي هغه ډوډۍ څنګه ده باید ښایسته ډوډۍ ورکول شي پوره ورکول شي سلام علیکم استاد ښه جوړې تکړې ښایسته دی څنګه د کار شروع دی ډوډۍ پخېږي ورکول کېږي دا ډوډۍ هم تیار کړې دي مونږ یو ډوډۍ کولی شو وتلو آفرین ماشاءالله دا مونږ ډېره ښایسته ډوډۍ ورکول کېږي دا وګورئ یعنې یو بهترینه یو ښایسته ډوډۍ هر نانبایي 800 ډوډۍ او روزانه 4,000 ډوډۍ ورکوي څنګه دي ماشاءالله ماشاءالله 800 ډوډۍ د ورځې ښه ښه او ټول دغه یتیمان او دا کونډې دي ته د غریبانو ته څه ورکوي مستحق دي او مستحق یتیم دي او یتیمان دي روزانه څو ډوډۍ ورکوي 800 ښه ماشاءالله او روژه هم ده چې همداسې ښه کار وکړي ښایسته کار وکړي لا اجر زیات دی ښه ماشومان دي راغلي ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ورځې دی دی بچا دا 12مه روژه ده نن ورکه انشاءالله به تر اخره پورې ورکول کېږي دا د کاډو حاله بچا زه آفرین خوشحالې رش بجا کاډ دوخې وه دا کاډو ګورې قدمندو دا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 یعنې دا روزانه ورکوو زه بچا په چیکې وړې ډوډۍ دا والا بچا آفرین زه به چې راوړي روزانه خو راځي که نه ماشاءالله دا یو خانه پاته دا ونیسه راږه هلته زه واچوم ودرېږه دغه دی دغه څلورمه نو راغلی راځئ چې دا مو ګورو ماشومان ولاړ دي استاده څنګه یې کارم روان دی څنګه یې جوړې تکړې خیر دی السلام علیکم څنګه ده ماشاءالله ډوډۍ نو قدمندو ګوره مونږ ډایرکټ راځو چې ښایسته ډوډۍ ورکول کېږي استاده څنګه یې جوړې څنګه دی کارم تاسې روزانه څومره ډوډۍ ورکوئ او څنګه کورنۍ دي ډېر فقر سره غربت سره مخ دي کورنۍ او مونږ 15 اتیا کاډه یعنې 15 اتیا کورنۍ ته ډوډۍ ورکوو 15 اتیا 800 ډوډۍ ښه تاسې 800 ته ورکوئ 800 ښه ښه دا روزانه ورکوئ که نه تر روژې اخره پورې یعنې اختر ورځې پورې ورکول کېږي ښه نه ښکارېږي چې واقعا چې مستحقه کورنۍ دي اشارهګانو ها بچا پوره دي که نه روزانه راغلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دا 12 دا کار دی چاو ستا تو مخکې شوې چا دا بچا 12 دا 10 دانې صحیح دی بچا آفرین ستا کارت راکړه روزانه راځي که نه ښه دا 11 دغه 12مه صحیح ده بچا دا وهلی یو ډوډۍ مونږ تلو او 2 3 ډوډۍ مونږ تلو صحیح ده ریش 140 ګورې ماشاءالله د دې کارونو ته چې مونږ 140 ورکړی دی یعنې کوم چې مونږ تارګېټ ورکړی دی هغې نه هم زیات دی 140 نو دا د دې خپل انسانیت دی د دې 15مه نانبایي ته راځو خو دلته هم که د کېږو مستحق کسان ناست دي السلام علیکم مورګې ښه یې کاټ یې درکړې ډوډۍ خوري که نه روزانه
خوشاله یې ډېر خوشاله خو اوس ډوډۍ ته ناست دی ښه ځئ مرګۍ ته به دا وهله موږ دننه کېږو موږ ښه السلام علیکم استاد ښه یې جوړ یې ښه کړی څنګه دی کار هم روان دی ماشاءالله ډوډۍ کو دا ډوډۍ یو وارې تاسو ته ښیم قدرمن چې ډوډۍ ګورئ ښایسته ډوډۍ یعنې دواړه طرف نه دغه ډوډۍ موږ چک کوو ورځې څومره ډوډۍ ورکوئ ډوډۍ خو موږ ورکوو 80 کارټونه د موږ سره 800 ډوډۍ ورکوو کس یو نفر ته چې 10 ډوډۍ ورکوو 10 ډوډۍ ورته ورکوو دا روزانه ورته 10 ډوډۍ موږ ورکوو دا د خوار غریب او یتیمانو حق دی او ډېره زیاته مننه حاجي صاحب نه کوو چې داسې پلان برابر کړی پر غریبانو دپاره چې او د خلکو ته چانس برابر کړی ډېر غریبان یې موږ ګورو پوه شو چې بس د ماښام وخت نه لري او هغوی دپاره ښه زمینه برابره کړې ده الله دې ښه ورسره وکړي او داسې کسان دې ډېر زیات شي چې د خلکو سره مرسته کوي معنا خیر ښه غټه ډوډۍ دا دې نه چې ډوډۍ موږ وړي کې انتخاب کړی به وي ښه غټه ډوډۍ دي یعنې 100 ګرامه موږ ورکوو نو کله چې موږ دا تلو دیو 115 یا 180 ګرام وي دا څومره چې زیات نو دا د دیو خواره دی که یو څو کارټونه موږ چې کوو هغه مور درې شي ته دا کېنه دا ماشاءالله دیو ګورئ مستحقه کورنۍ راکړه بچا کارت ښه بچا ودرېږئ درکوو کارډونه خلاص کوي راکړئ قلم راکړه استاده هغه د مصرف کېږي دا دې مصرف کوي دا ګورئ 12 هر 99 دا 15 شوه دا ونیسه بچي دا ونیسه دا ګورئ چې ځان سره هم درته کتابچو کې یادداشت یعنې ثبت کېږي نو ډېر یعنې یو پاک کار روان دی ډېر په منظم ډول دا کار روان دی انشاءالله داسې نه چې کار کې 19-20 پیدا وي صبر کړه بچه 10 ډوډۍ موږ درکړو زه جوړې کړم مورکۍ هم راوړئ ماته اول بچه مورکۍ مخکې کوي السلام علیکم مورکۍ ریشه د مورکۍ ته زر ورکوي دا رخصت کوي مورکۍ آفرین دغه دی دغه مار کړله ورکولی شي چې 12 ورځې مکمل شلې دا کړ وهله مورکۍ دا ډوډۍ ونیسه دعاګانې کوه حاجي صاحب ته خیر اوسې مورکۍ ژوندی اوسې دا ښه زه مورکۍ یاب اوسې راځئ رشم چې دا او خلاص شو دا ماشومان وګورئ په لین ولاړ دي دیو به ډوډۍ اخلي موږ بل نان به یې ته ځو صحیح ده مار خیر اوسې مننه ولې نه یاب اوسې خیر اوسې یو یادګاري راځه حاجي سانا جوړې ساکړې خیرت دی دغه دی بس ودرېږئ خان آغا خیر بنسټ زنده باد خیر اوسې حسبي الله مننه خوشحاله اوسې کامیاب اوسې کامیاب اوسې وروره کامیاب اوسې راځئ نور قدرمنو ناڅاپه په دې دوکان نه موږ راغلو چې کوم وزن موږ دیو ته ټاکلی و واقعا چې هغه وزن یې پوره وه ډوډۍ هم ډېره ښایسته وه او هغه مستحقه کورنۍ هم ترې خوشحال وي چې دغه مرض ته د یو حاجي صاحب لخوا ترسره کېږي چې روزانه سپاسه 4 زره ډوډۍ ورکول کېږي نور قدرمندو اجازه راکړئ الله حافظ